عثمانه چېرته کار روزګار کوم غواړې یا عزت تره تربور لرو قام قبیل لرو چېرته روپۍ ګټل غواړې مړه دا عزت کار څنګه ای ماما خواري مزدوري په قلاره کښېنه یا خو دا ګني دي لور راوړه د کور نه کوتره به کو په شربت والے به خرڅ کو او قدام نشي ماما ګرمي د خاره هم دی راځه تم را سره 2.5 روپۍ شپه ورکوي دا بس پرېږده قلار شه مړه هی عثمان ما خبره وره تا ته ما څه ویلي دي ته شرمېدلې کور کې خور او مور نه لرې نه نو تا واده کړی دی که نه ما واده پرېږده ستا ما سره څه کار دی د لارو کوڅو کړی ای خلکه بچ مې کې زما خبره وره اصل روپۍ به هم دله درکمه ته ولې یارېږي یاره خدا سلام علیکم وعلیکم هلکه دا خو مور نه لرې ویې وهئ مړه دا بې غیرته دقسې ښه دی دا مخ سرونه پرې وکړئ ویې وهه ماړه نو ماما ما خو ته هېڅ هم نه دي ویلي هلکه دا خو زنانه تنګی روي نیسئ زما خبرې پرېږده مړه بې غیرته انسانه بې غیرته انسانه ته موږ دې دپاره غټ کړي دا دونه تعلیمونه تا من موږ دې دپاره کړو چې ته په لارو کې دا خورغودیانې مرغودیانې کې یاره ماما دا خو پې تا زه ور واچولم تا ماته دا کارونه کې مړه ته دا کارونه کې ځه مړه قسم په خدای ما ته غوږ کېږده زما خبره وره تا ورته نه یاده والله پیسې رانه غوښتې وایي یارانه درته کوم وایي 2000 روپۍ ورځ راله راکوه زه خو ډېر دا عزت سړی یم ګورې دا زما ماما دی ډېر سپک سړی سپک کار زه کور ته ځم دا مخ سر د مانې کوم مسلمانه دا ټولې زموږ خپلې خویندې میندې دي دا خو زموږ کلی دی دا عزت سړی ډېر بې شرمه سړی و په ده باندې خوریا مې دی کومه لانجه برته زه ویم د په شرمونو یې وشرمولو مړه خفه نه شي یار خفه نه شي پهلوان ماما راځې لکه دی خو ډېر دی عزت سړی دی بس دی چې دوی زه کور کې د پسې ګرځي منډه وایي بالې چېرته ورک شوی دی منډه کور ته دا اوس موږ ته ویلو دا لږ څه وایي دا لږ څه وایي دا مخه دی ساده دی ګورو یې ته نه ساده دی دا ګورو دی راویلې ماما ټول عمر د بدره په څو پورې معتاده لانجې کونجې کوو چې یاره ماله ښځه وکړه ماله وکړه مړه زوی دی داسې کار وکړه زه به ته دوا کومه وایه شو سپین ږیری یم او زما دوا قبلېږي دا ښځه به پیله ماله وکړي مړه خوښه یې ده همتاله دې وکړي بس الله دې مه بدرنګه خو زه دا وایم چې جینۍ ژوند مه خرابو چې ته کونډه رنډه که خدای پیدا کړله همتاله دې لکه دوه بچو څه دي درې دي ورسئ دا نخرې پکې زه نه کوم او نه چې کوم دی ګورې زه دونه لانجه مار یم ها نه نو ته ماته دا ووایه چې 2-3 بچي ورسره وي دي ته ځان له ډوډۍ پیدا نه کړه نو زما پلار له غم ګورې که نه ته څنګه خبرې کوې رزق واده خو الله کړې ده پولیس والا دي نو راځه ته څه کوې زه ته ورشه زما لږ څه کار دی دس مې لږ دروند دی په ایمان چې نن د سپین کټي زي بوساړم نه ټینګېږي ته ورشه زه ورته نه ویم چې د خپله ښځه وجلې سړي یو خبره ته کومه و د نبو تلم ته خو یاسې ګپ ګڼې قسم په خدای چې ګورې د دالو او د پیتۍ نه ګوره دې نه زما مرګ دی عثمانه ما خراب دی زه به ژوندی یم او زما ماما به پولیس والا بوځي لکه په والو به رانه د بوسو سقی جوړ کړي زه ته ورشه مړه په ګل ستا په ځای سره ته ورشه یاره زما لږ کار دی یاره ستا په سیو زر څه زم برکاته نپل کوم په منډه درځم که نه یاره ستا اودس کم دی چې نپل کې راشه لکه دی خو څه کوئ دا خو چې د ډن باټا را روان کړی دا پولیس به داسې دا تاسو وختي څه خبرې کوئ لکه ته ورشه اول دا جامت له بوځه دله خو لکه جامت وکړو دا ګیره میرو دا ویښتو لږ سم کړه مړه درته نه خوځوه تاسو پولیس والو پسې خندا کوئ دا غمون دې چوکۍ ته وګوره
موټو پتلون دی چنګم سر دی او کنه دا ګبر سیم دی باندې ماړو دا تاسو خبرې کولې دا د مرګ دا خو انسپکټر صاحب د شکار شوی او چې د خپل خزه تیزن او د سندو په بوجي کې چولې وا او خزه چرالي دا لیوانه سرجي واچو لا کړه پرید دا څه غاب لګي مزاخيه دی را لګي څه خزه زه سم چې تاسو لګي وبو مبراولم اجازه سوي ده زما علاقه کې مړی کول او به د سیاست ګرځیدل سرجي دا تاسو وای یار زه تا ته دومره نامتو ځوان هر کارم چې زه به مړی وکم قسم نور خبره هغه کې به سر نور خبره کې ور واچو ته دا کړی ما د قران لیکو ما چرته چرګه موجودی دا تاسو وای ورځي کنه الګه عثمان مړه څه کې یار ته وګوره نه یاريګا سرجي سره پسې دا نه ویلګه سرجي ما ته نه مړه دته ور واچو الګه پرې ما اسم نشته ما یاريګا الګه قسم په خدای غوړې دا نه می سخته یاره کې ما یاريګا خدای به دا دې کې پیټ راځي دې کې صحیح راځي صبر وکړه یو من صبر وکړه الګه زرګه ولګه نه وخت دی زما دشمن الګه بویزه د دلاور ما مسخره ده خو راټینګېږم نه هدا چې د دې مردارې نه خو خلاص سرجي نور خبره به تاڼه کې کو راځه راستا قصې نه ختميږي راځه سرجي دا لګ ګوره قمقل دی ساده دی الګه چیلو کې موږه کله هان ته د 100 روپۍ غواړي رشوت نشوت نو شتره سوار به کومه ګوره دا سړی خو راته د شکل نه دومره خطرناک ښکاري رشوت راکې د رشوت خو کار مخې ځه سړی والا کې باندې نور خبر ورسره وسته کو انا وبوس كان شابه وبوس كده خدي مسلمان وقت على الكاميرا مو خپل یو وخت راو بل ته خو یاره دغه شند قسم نو لرا پټین لاړ بش دان بود ما خوریا کی خو خدای نه مې خبره والو بنا دا خو دې سپینه دا خو دې مگر راوستل په فخر د باچاخت شي نو ما ته خو ته سپیری دا سپیره دا خو د جوارو مګه دا بوی دا واپس د چا نه دی راوستل او غاب مله کو ایمان مته خو دا سپیری خدای دې په فخر د باچاخت کا خپلار دې په ډوړې په سړون شو ماما دې په ډوړې په سړون شو مونږ په ډوړې پسې اوس دا زناور وژني لکه چې ځان له بس خوري نه نو صحیح ده خبره درې روپے مرا غستې واپس خو پیسې نه څه شي دا مګه تا په 3000 روپۍ غوښتل په د باچاخت شي په 3000 خو غټ د گاډي ګولډان کی هغه تاسو مخه په مړه کې خوبونه کوي د شپې څوکۍ مو کوي مو کوي دا پیښو کار کوي او ټوپک نیوي شي کنه یو ته خو ته څنګه دی ویلي هغه دا خو بیگ تاسو کو چې ټوپ مو په شلول شي د شپې کنه سره پیزونه راشي کې دي وای زمانہ اله کله کته دې کوړه کو دې راته په سپیره کړي ډېر خدای دې په خاطر د باچا مړه دا خیر دی په شوق مې راوستي په ایمان کم نه نه په شوق راوستي دا دې نوم صحیح ہے مام پر روړې ته پروت دی او دا غریب هم پر روړې ته دا هغه پتاله کې وایي اله کنه خل تماما نیمه ډوړې ورکو او دوزې کو نیمه بده خو نیمه ماما بس اوس په ځا هاو ویلی لا تل خالدي دا تل تکینا دا خبره مې تا کوله چې څنګه ځان دې دورندار سره کو کنه او کنه نه دا دورندار غم خو مې لګونه وکړو چاله دورندار تعلیم وګولې تا غم راسن دې څه په دورندار غمو کا په قخر د باچاخت شي زمانه کشري زما خدا د ګیره سپینه شو نو کشرواله پرونه کار خو ته نه کوم ناول به زه واده کوم کو ته دا ته ډیر کې او زما دې سر ته وردار شکل غدای ته د څه د وجې جوړ شو دا دونه غنې ختو زمانه لا خوستاسو د لاس او ستاره دی پلار او ستاره دی ماما د لاس وګوره زما د سر نه به پانو توت جوړ شو خو دې ته به برباد کستاسو په د پاره زګردم لیلا کراس په وباسه بده ګوري نه دا خو ډیر وباسه ته دا خو د جمال شپر د پلار څه شي د جرمن شپر پلار دی نه د جمال شپر پلار دی د پپی د ترور دی د غبر چره دغه د ترور خاوند دی تو ګوره دا چانه دا 3000 خو متا ته کم یاري د 50 موبایل را کړی 5000 مې ورکړو څلور درې پاتې من دا به تر ها خاندان نه مورسي کړي او کنه خو شهر پورا سرجری به کې څه بنا دي کنه منګ بس ترقی کو زمارونه ټول د سپو خاندانونو پته لګي او د خپل خاندانو ته پته نه لګي چې زمونږ د امور د کم دی نه راواده شوی ده زمونږ د پلار د کمی قبیلې دی زمونږ د ماما د کمی قبیلې او د سپینه ته ټول خاندان معلوم دی اله کروره دا کوره ته په مس پیرا کو او اوسه سب اتیا سل روپۍ وګټه ځه دا سپیو خیر دی کنه 50
پاسه ته ګینه وی دې را کړی دې چې دا کړه کنه نو لنګې ته کېنه لنګې ته هوا لګي که نه مشران باندې کینو کشران ښکته کینی اره ګډه پاسه ته بیا ګډه دا دې داسې شرا اوسې ده چیلې ده که ګډه ده د دواړو نورم میندې شامپور شي. نه چیلې ده او نه ګډه ده خو دې دې غر که چې غر شي تاسو ځان ونه ساتو نو سپي به څه وساتې په دې څه کول ده راوستې ما ته څه دپاره ته اوس خپلې ډوډۍ نیمو تاسو نه زه اوس خپلې حصه نیمو ښځه به ستا له خو موږ دونه درکوو به سپي ته اچو ته ګرځو ځان له بار څه خیر مې ولاړ دا رفیقه سپی راوستې دا ځان د سوال کوي به نو ځان نشي ساتلی نو سپي به څه وساتي د ځان نه خلص عسکر ده په ځان پسې بېنه کړي سپي پسې کړي دي او په کوڅو کې ګرځي مړه ده کې خو پلار عقل نشته خو تا ته مې وګورې سلطان یې ترور راته ویل وایي پلار د ګیره میره توره کړې وي زموږ په دې کوڅه کې ودرېږي وګورې په جاهم ظالمه د خدا تعالی یا ظالمه د خدا تعالی د عمر زما د دې کارونه دي په دې زولې را وله دغه لګې بس په توره و اخري عمر باندې مو نه شرمې په دې توره ګیره باندې ګیره دې سپینه ده او پته نه لګي پلاره د ملیخ ته به دې سپین شي او دغه لاسه کې اوس هم قرض راوړي لږ دوس کېږي په دې ماله کې ډېر بې وخته ده خله کېده ګوره چې سپکېږي نو کور کې به د خپلو بچو نه سپکې چې دروي د خپلو بچو نه بدونه چې بچي دې قدر کوي نو بار به هم د خلک کوي خو زه هم سپک کړی یم خو زه هم سپک که نه نو تا پسې مونږ کله چوکه راغستې که کوتک هم د پسې راغستې خو کېنه کور کې رزق دی الله وی مونږ له هم راکوي تاله به هم درښیي بابا زه په کوڅه را روان وم نو یو راته وایي چمچموړه او چمچموړه دا ستاسو د لاسه چمچموره څه ته وایي زه چې څه خبر یم خو تاسو راباندې نومونه ایښي د کور نه سپک کړی یم چمچموره ورته چا ویلې لکه هلته یو چېرته بې غوږو شان ته ورته واورېدم پته نه لګي چا به ورته ویل هغه ګلزاده دا زامن ډېر د نسل زامن دي زه ورځم